د لوړو زده کړو وزیر شیخ مولوي دا محمد ندیم اعلان وکړ چې ټولې مدرسې باید یوازې د لوړو زده کړې او پوهنې وزارتونو په عمومي ازموینو بسنه وکړي او د مدرسو سندونه به یوازې د یاد وزارتونو د ازموینې پر بنسټ ورکول کیږي. نوموړي ټینګار وکړ چې دا ګام د جعلي سندونو د مخنیوي لپاره اخیستل شوی دی. د لوړو زده کړو وزیر شیخ مولوي نظام محمد ندیم وایي چې د اسلامي امارت مشرتابه د حکم پر بنسټ ټول مدارس یوازې د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو په عمومي ازموینه بسنه وکړي. نوموړي زیاتوي که د مدرسې لخوا سند ورکول کیږي نو د یاد وزارتونو د ازموینې نمرې پکې ولیکل شي. یو شی چې ډېر ضروري دی تاسو قدرمن فضلا یالته ورته ورسوئ مهمه خبره ده هغه دا چې سږ کال خو د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د خوا څخه دا پیشنهاد موږ ته رامنظور سو چې امتحان په ټول افغانستان کې همدا یو امتحان دی چې د لوړو زده کړو وزارت د معارف قدرمن وزارت له خوا څخه او د نورو قدرمنو اداراتو په هماهنګي سرته رسیږي. دا کلنی امتحان معتبر امتحان سو. نور د مدارسو امتحانونه چې دي هغه دغه نه دي یعنی دغه ضرورت نشته. هغه امتحان باندې څوک نشي کولای چې په سند کې بیا د یو چا تقدیر ولیکي چې دا یا ممتاز دی یا جید جدا دی یا جید دی هغه هیڅ اعتبار نه لري. نو په دې خاطر باندې په کار دا ده چې د فضلا ورته وویل سي چې تاسو په خپلو پرچو کې ښه کوشش وکړئ د چا چې دا باور نه وي که په دې امتحان کې پاتې شوم زه خو مدرسه سند راکوي. ښاغلي ندیم د مدرسو له مسؤلینو غوښتنه کړې چې د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو د ازموینې پرته نشي کولی د مدرسو فارغینو ته په خپل سر ممتاز ولیکي او د مدرسې په سند کې به تقدیر د وزارتونو د ازموینې پر اساس لیکل کیږي. مدرسې والاو ته هم زموږ د مشوره د معلومات شریکول دي چې تاسو که امتحان اخیستی که مو نه اخیستی په سند کې تاسو دا مه کوئ چې هلته د فاضل تقدیر ولیکئ تر څو پورې چې د دغه امتحان نتایج نه اعلان شوي هېڅوک نشي کولی چې هغه په خپل سند کې یو تقدیر ولیکي. تقدیر چې لیکل کېږي د دغه امتحان د نتایج څخه به لیکل کېږي. که دلته ممتاز و په مدرسې په سند کې به هم ممتاز لیکل کېږي که دلته جید جدان و د مدرسې په سند کې به هم جید جدان لیکل کېږي. هسې نشي کېدلی چې دلته په دې ځای کې یو څوک ناکام و بې نتیجې پاتې سي مدرسه بیا سند ورکړي هلته یو درجه ورکړي هغه سند هېڅ اعتبار نه لري زموږ په اداره کې ځکه دغه ټول نتایج چې دي دا په ډیټابیس کې ثبتېږي. که یو څوک بیا راځي آینده کې د مدرسې سند راوړي او دا ووایي چې زه کامیابه سوی یم. د لوړو زده کړو وزیر وویل چې د جعلي سندونو مخه نیول کېدو لپاره دا ګام اخیستل شوی او د مدرسو له مسؤلینو څخه یې غوښتنه کړې چې د دې وروسته هغه سندونه منل کیږي چې د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو په ډیټابیسونو کې ثبت وي. دغه د کامیابۍ سلسله به هلته په ډیټابیس کې کتل کیږي. که په دې امتحان کې کامیاب و سند یې قابل اعتبار دی او که دلته د نتیجه نه وه بیا مدرسې یو تقدیر ورکړی و هغه قابل اعتبار نه دی موږ د هغه سره د رسمي سند تعامل نشو کولی. نو دا مسله چې ټول فضلای کرام په دې باندې خبر سي او که دغه کنټرول ونه لرو نو موږ به همیشه د دې ستونزې سره مخ یو. کمزوري خلک بعضې پیدا کېږي چې په چا کې وړتیا نه وي هغه ته سند ورکوي نو بیا به سند راوړي چې زما درجه ممتاز ده او هغه به مقبول لا نه وي. نو د دې دپاره چې د دا جهل مخنیوی شوي په کار دا ده چې دغه طلبای کرام او علمای کرام او د مدارسو قدرمن محتممین په دغه چارو باندې ځان پوه کړي. الله پاک جل جلاله دې ستاسې نصرت وکړي. دعاګانې به ټول کوو لکه مخکې چې یاداوري وسوله نو یو خو د فضلاو امتحان دی دا د دې خدمت بیا زموږ ستاسې امتحان دی چې الله پاک مو پکې ناکامه نه کړي څه ستونزه راپېښه نه شي. دا په داسې حال کې چې د لوړو زده کړو وزارت د روان کال د عالیې او علیمې پړاوونو کلنۍ ازموینه به نن پیل شي. وزارت له ټولو زده کړیالانو غوښتنه کړې چې د ازموینو مهالویش ته په دقیق ډول پام وکړي او د ازموینو د شفافیت او کیفیت د خوندي کولو لپاره همکاري وکړي.